په امریکا او پاکستان کې خطرناکه او خونړۍ پیښې شوې دي. په امریکا کې لومړی اور لګېدلی، ورپسې زوروره چاودنه شوې چې سخت زیانونه یې هم اړولي. بلخوا په پاکستان کې هم شدید آفت او مصیبت خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. په پاکستان کې په یوه اونۍ کې سختو بارانونو او سیلابونو 181 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په تیره یوه اونۍ کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې سختو بارانونو او سیلابونو کې 460 کسان مړه او 119 نور ټپیان شوي دي. په پاکستان کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې تر ټولو لوړ تلفات په خیبر پښتونخوا ایالت کې ثبت شوي دي. د دغې ادارې په وینا په خیبر پښتونخوا ایالت کې د 10 ماشومانو په ګډون 23 کسان مړه شوي دي. څو ورځې وړاندې هم د خیبر پښتونخوا په سوات ولسوالۍ کې سیلاب د یوې 15 کسیزې پنجابۍ کورنۍ په ګډون 18 کسان ډوب او لاهو یې کړل. یادې پیښې د پښتنو شدید غبرګونونه هم راوپارول. بلخوا په کالیفورنیا کې د اورلوبې په ګودام کې د چاودنې له امله 9 کسان ورک شوي دي. د سه شنبې پر ماښام د امریکا د کالیفورنیا ایالت په یولو کاونټي سیمه کې د اورلوبې په سوداګریز ګودام کې د زورورې چاودنې له امله لږ تر لږه 9 کسان ورک شوي او 2 ټپیان دي. د چهارشنبې پر ورځ د کالیفورنیا ایالت د اوروژنې مشر وویل د اوروژنې ډلې لومړی ودانۍ ته ننوتې وې، خو وروسته یې د سختو ګواښونو له امله شاتګ کړی دی. هغه وایي د لادرکه شوو کسانو د موندنې هڅې روانې دي او د سیمې د تخلیې امر لا هم پر ځای دی.